إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. صدق الله العظيم. نو زه خو د ویانوالو له جملې څخه نوم او نه چا راته خبر راکړی و چې زه هم دلته وینا لرم. په هر حال امر وسو، حتما رښتین صاحب ورته قومنده کړې ده او امر فوق الادب ده. نو زه هم راپورته سوم، خبرې نه اوږدوم. زه تقریبا 6 کاله وروسته یو ځل بیا د رښتین صاحب په ټیم کې اشتراک کوم. 6 کاله وړاندې استاد په پېښور یونیورسټۍ کې یو پروګرام نیولی و او په هغې کې زه موجود وم. نو د رښتین صاحب د ادب د هغه د خدمت قد و قامت موږ هلته لیدلی و چې د کوزې پښتونخوا ټول مشران په هغې کې شامل وو، سیاسي مشران، ادبي مشران، علمي مشران او همدارنګه هلته میش مهاجر چې څومره وو فرهنګي مشران او سیاسي مشران ټول په هغه مجلس کې حاضر. خو سره له دې چې هغسې غونډه مو هم لیدلې ده او نن الحمدلله د دې غونډې لیدونکي یو، په دې خبرو باندې د رښتین صاحب نه حق ادا کیږي او نه ممکنه ده چې موږ او تاسو په دغه مقالو او په دغه لیکونو او په دې اشعارو باندې د رښتین صاحب حق ادا کړو. ما چې کوم مبارک آیات تلاوت که، زه د رښتین صاحب له ځوان سره اشنا نه وم. د 20 کلنې مهاجرت او مسافرۍ نه چې راوګرځېدلو نو زه د رښتین صاحب په ګاونډ کې همسایه سوم او د ما والد صاحب محترم په هغې وخت کې حیات و، الله دې ټولو بخي. قبایلو کې کومه غونډه وه، غم شریک صاحب هلته همیشه پاتې سوی د بنګرهار کې. نو موټر ته زه کېناستېدم، پلار مې په څنګ کې کېناستېده، حرکت هم وکړو چې لاړ شو دې غونډې ته. رښتین صاحب په دې وخت کې مریض و او بدني کمزوري ورته پیدا سوې وه ډېره زیاته. ما رښتین صاحب نه پېژند ځکه چې موږ خو له مسافرۍ تازه راګرځېدلي وو. نو پلار مې راته وویل چې دا موټر سنډې ده که. ما موټر سنډې ده که او دی بیل دی چې کومه خبرې وکړي همداسې ورکته سو چې لاړو. نو رښتین صاحب په یو کټ کې پروت و او پلار مې داسې ورکوز سو پې باندې، د ده لاس یې ونیو او بېرته چې راوخته موټر ته په څېره باندې یو عمیق او ژور خفګان خپور و. یعنې داسې خفګان چې تصور یې ما نه شو کولی چې خدایه پاکه څه وسو چې پلار مې په دې حالت باندې خفه ده. نو هغې وخت کې دا موټر هم د پاکستان لاس ډېر په افغانستان کې رواج و. ده داسې مخ راواړو ما ته ویل چې دا سړی پېژني. نو مونږ خو ټول هغه عمر په پاکستان کې تېر کړی و، که پېژندم نو د هغې چې مشرانو یا هلته 400 مسلطو یا جهادي رهبران له دې سره ناسته ولاړه وه. رښتین صاحب خو مې نه پېژانده. نو ما ورته ویل چې نه پلار نه پېژنم. نو ما ته وویل چې دا د پښتو ادب د اسمان ځلانده ستوری رښتین صاحب ده او ته وپېژنه. د رښتین صاحب په ځوان باندې ما مطالعه شروع کړه. په هغې وخت کې دا د ټکنالوژۍ پیشرفت په دې اندازه نه و. نو لږ څه د هغه لیکلي اثار په لاس راغله او شروع مې وکړه چې زه باید رښتین صاحب وپېژنم. د رښتین صاحب لیکنې مې چې شروع کړلې، بیا ګرم او تاوده بادونه او ساړه بادونه یو ځای سول، په مخه یې کړو بیا پاکستان ته ورسېدو. بیا لاړو مهاجر سو. نو رښتین صاحب بیا له موږه پاتې سو. نه تنها رښتین صاحب، د افغانستان ټول مشران، لیکوالان، ادیبان دا له موږ نه پاتې سو. خو دا ځل فضا او هوا لږ تغییر وه. نو ځینې مشران هلته راغله، دا بهیرونه شروع سو، الله دې دې ته مجر ورکړي. مشاعرې شروع سوې، په دې کې چې استادان راتله نو بیا د یادو مشرانو هلته یادونه کېدله همیشه چې څوک دي، څه یې کړي او موږ ته یې په میراث څه پرېښي دي. رښتین صاحب دارایي او جایداد او کور او کلی او پټی او ځمکه او مسجد او دا به خپلو مستحق الارث ورثې ته پرېښي. خو د رښتین صاحب معنوي وارثان تاسو هستئ. د هغه معنویت په تاسو پورې تړلی ده. ټول ملت یې وارث دی. اوس ټول ملت وارث ده. زه
د رښتین صاحب په اړه باندې خبرې خو به وویلې چې په دې خلاصېږي نه، خو هسې یو څو کلمې مې دغلته ولیکلې ځان سره په دې لاره چې را روان وم، ځکه ما فکر مې نه کوو چې زه به دلته خبرې ولرم، خو بس یو څو ټکي مې راټول کړل. ما ته یو سوال پیدا شو، دا نن سهار لمونځ مې چې وکړو ناست وم، یو سوال راته پیدا شو. بدرخیل صاحب کارت را لېږلی و په وټساپ کې، او ما ورته یو بل بېرته یو پیغام کړی خو ده نه ده کتلی، تر اوسه هم نه ده کتلی. سوال راته دا پیدا شو چې رښتین صاحب خو عالم و او ډېر قوي عالم و، ځکه چې مدرسه او بیا ورپسې نجم المدارس او بیا ورپسې دارالعلوم عربي کابل چې په هغه وخت کې همدغه لوړ معیاري علم همدغلته ونو، نو ده څنګه دې زه به ته دونه فکر کړی. دا آیات مې چې تاسو ته تلاوت کړ دا مخې ته راغی، چې مخې ته راغی نو ومې لیدل چې الله تعالی د خپلو آیاتونو او نښانو نه زمونږ او تاسو د ژبو اختلاف دا یاد کړی ده. رښتین صاحب په پښتو ژبه باندې دین ورسو، د رښتین صاحب ټولې نوشتې راواخلئ، که یوه کلمه او یو حرف م پکې پیدا کړ چې له محمدي شریعت سره په ټکر کې و نو امکان نه لري بیخي، ځکه عالم و او د دغه علم په برکت باندې په پښتو اسانه روانه او بې کړکېچه ژبې باندې دا دین ورسو، هر پیغام یې د دین ورسو، که هغه په اخلاقي اړخ کې ده، که هغه په اجتماعي اړخ کې ده، که هغه په سیاسي اړخ کې ده. نو زه نور وخت نه نیسم او د مرحوم ته لاس لپه کوم د الله حضور ته او یو لنډه غوندې دعا کوم. اللهم اغفره وارحمه رحمة واسعة واجعل قبره روضة من رياض الجنة وارفع درجاته واحشره مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد.